أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی مؤمنان د بې ځایه سوالونو او د بې ضرورته پوښتنو نه منع کوي. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنانو، لا تسألو، تاسو سوال مه کوئ، عن اشیاء، د هغه شیانو په باره کې، ان تبد لکم، که چېرته ښکاره شي تاسو ته، تسؤکم، نو تاسو خفه کوي، وان تسألو عنها، او که چېرته پوښتنه کوئ تاسې د هغو په باره کې، حین ینزل القرآن، کله چې نازلېدلی شي قرآن کریم، تبد لکم، نو ښکاره کېږي به تاسو ته، الله تعالی به د هغه باره کې وحی نازلوي او تاسې ته به د هغه حقیقت ښکاره کېږي. عفى الله عنها، عفو کړې ده الله تعالی د دې سوالونو نه چې تاسو مخکې کړي دي. په آینده کې تاسې بې ځایه پوښتنې مه کوئ. یا عفى الله عنها، عفو کړې ده الله تعالی د هغو شیانو نه، د کومو شیانو نه چې الله سکوت کړی دی، هغه الله تعالی تاسې ته معاف کړي دي، نو تاسې د هغو په باره کې بې ځایه پوښتنې مه کوئ. والله غفور حلیم، او الله تعالی ډېر زیات بخښونکی دی او صبرناک او بردباره دی. د دې آیت په تفسیر کې حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلي دي چې په دې آیت کې د الله تعالی د خوا نه مؤمنانو بندګانو ته ادب ورکول دي، او الله تعالی مؤمنان د داسې پوښتنو نه منع کوي په کومو پوښتنو کې چې فایده نشته ده. ځکه ډېرې خبرې داسې دي که هغه انسان ته ښکاره شولې نو انسان په هغه باندې خفه کېږي. بیا حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه د آیت په تفسیر کې بعضې احادیث ذکر کړي دي. امام بخاري رحمت الله علیه د انس بن مالک حدیث روایت کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ داسې خطبه وویلې، ما سمعت مثلها قط، چې داسې خطبه ما هېڅکله نه وه اورېدلې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. که تاسې په هغه خبرو باندې پوه شئ چې زه ورباندې پوهېږم، لضحكتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، نو تاسې به ډېر لږ وخاندئ او تاسې به ډېر زیات وژاړئ. نو صحابه کرامو خپل مخونه پټ کړه، لهم خنین، چې د دوی د سینې نه د ژړا اواز راوته. نو په دې کې یو کس وویلې، من ابي، زما پلار څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل، ستا پلار فلانی دی. په بل حدیث کې بیا داسې راغلی دي، د ابو موسی اشعري رضی الله عنه روایت دی، دا هم بخاري کې دی، چې د نبي صلی الله علیه وسلم نه داسې پوښتنې وشولې، کرهها، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوښتنې بدې وګڼلې. نو کله چې ډېرې پوښتنې ځینې وشولې، رسول الله صلی الله علیه وسلم په غوسه باندې شو او د غوسې نه یې خلکو ته وویل، سلوني عما شئتم، د هر شي باره کې چې تاسې مانه پوښتنه کوئ مانه پوښتنه وکړئ. اصل کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غوسه شو، دا خبره یې د غوسې نه وکړه. نو په دې کې یو کس وویل چې من ابي، زما پلار څوک دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، ابوک حذافة، ستا پلار حذافه دی. او دغه پلار حذافه و، عبدالله ابن حذافه. او بل کس وویل چې من ابي یا رسول الله، زما پلار څوک دی؟ هغه ته یې وویل چې ابوک سالم، ستا پلار سالم دی. عمر رضی الله عنه چې کله ولیدل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غوسه باندې دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل، یا رسول الله انا نتوب الى الله عز وجل، ای د الله تعالی پیغمبره، موږ الله ته توبه وباسو د داسې بې ځایه پوښتنو نه. بل روایت کې راغلی دي چې عمر فاروق صاحب وویلې، رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا، موږ راضي یاستو په الله تعالی باندې ربا، چې هغه زموږ رب دی، او په دې خبره باندې چې اسلام زموږ دین دی، او په دې باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم زموږ پیغمبر دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سکوت وکړه. بعضو روایت کې راغلی دی، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وایي، دا بخاري کې راغلی دي چې بعضې خلکو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه هسې بې ځایه پوښتنې کولې، استهزاء یې کولې. لکه یو چا دا خبره کړې وه چې این ناقتي، زما اوښه ورکه شوې ده، زما اوښه چېرته ده؟
یو کس دا پوښتنه یې کړې وه چې این ابي، زما پلار چېرته دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ابوک فی النار، ستا پلار د جهنم په اور کې دی. نو داسې بې ځایه پوښتنې خلکو کولې، نو الله تعالی دا حکم راولېږه چې تاسې بې ځایه پوښتنې مه کوئ. د هغو شیانو باره کې پوښتنه مه کوئ چې د کومو شیانو باره کې چې د پوښتنې کولو ضرورت نشته دی. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. بیا په دې کې هره پوښتنه داخلېږي، هر هغه پوښتنه چې هغه بې ضرورته پوښتنې، لکه بعضې خلک داسې پوښتنې کوي د اصحاب کهف د سپي رنګ څنګه و؟ نو داسې پوښتنې بې ضرورته پوښتنې دي. او یا د عباداتو د حکمتونو باره کې پوښتنه کول، مثلا د سحر فرض 2 رکعاته دي، د ماسپښین فرض 4 رکعاته دي، دا ولې هغه 2 رکعاته شو، دا 4 رکعاته شو؟ داسې خبرو باره کې پوښتنې کول دا صحیح نه دي. لکه د عایشه رضی الله عنها معاذې پوښتنه کړې وه، دا یوه ښځه وه، د عایشه رضی الله عنها نه پوښتنه وکړه چې څه وجه ده چې حایضه ښځه چې کله د حیض نه پاکه شي د روژې قضایي راګرځوي او د مانځه قضایي نه راګرځوي؟ نو عایشه رضی الله عنها ورته وویلې اگر چې جواب یې اسانه و چې د مانځه په قضا راوړلو کې حرج دی، ځکه منځونه چې ډېر په یو ځای باندې جمع شي نو قضایي راګرځول یې حرج دی، او په روژه کې حرج نشته دی. د روژې په قضایي کې صرف ورځې بدلې شولې، همغه ورځې چې په رمضان کې نیولې هغه په بله میاشت کې نیسي، لیکن د مانځه په قضایي کې حرج دی. لیکن دا جواب یې ورنکړ. هغې ته یې وویلې چې حروریة انت، آیا ته د حروریو نه یې؟ حروریه خوارج وه چې هغو په دین کې هسې بې ځایه سختي کوله. هغې ورته وویلې چې نه حروریه نه یم، خو زه ځان پوه کول غواړم. نو عایشه رضی الله عنها ورته وویلې چې كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. موږ ته به د الله تعالی د پیغمبر د خوا نه د روژې په قضایي باندې امر کېده او د مانځه په قضایي باندې به امر نه کېده. صرف دا یې ورته وویلې. نو د عباداتو د فلسفې باره کې پوښتنې کول چې دا ولې داسې شو، دا ولې داسې شو، دا بې ځایه پوښتنې دي. یا هسې د فرضي شیانو باره کې پوښتنې کول، یا د هغو شیانو باره کې پوښتنې کول چې لا واقع شوي نه وي، مخکې د واقع کېدلو نه د یو شي پوښتنه کول دا صحیح نه دي. او دارنګه حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه د آیت په سبب د نزول کې دا حدیث هم ذکر کړی دی. کله چې دا آیت نازل شو چې الله فرمایي ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، چې د الله تعالی دپاره په خلکو باندې د بیت الله حج دا فرض دی، په هغه چا باندې چې هغه د لارې د تګ و راتګ توان لري. او په دې کې یو کس پورته شو، اقرع بن حابس، وایي فی کل عام یا رسول الله، یا کل عام یا رسول الله، آیا دا حج موږ باندې هر کال فرض دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم سکوت وکړه. بیا یې وویلې چې هر کال فرض دی. د الله تعالی پیغمبر بیا سکوت وکړه. نو بیا یې دا خبره تکرار کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویلې چې نه، هر کال فرض نه دی. بیا یې وفرمیل لو قلت نعم لوجبت، که ما داسې خبره کړې وای چې هر کال فرض دی نو دا حج به تاسې باندې هر کال فرض شوی وای. ولو وجبت لما استطعتم، او که دا حج په تاسې باندې هر کال فرض شوی وای یا به تاسې د دې طاقت نه لرلی، نو داسې پوښتنې مه کوئ. فانزل الله، نو الله تعالی دا آیت را نازل کړه، یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ای مؤمنانو تاسې پوښتنې مه کوئ د هغو شیانو باره کې ان تبد لکم تسؤکم، که تاسو ته ښکاره شي د هغو حقیقت درته ښکاره شي، تسؤکم نو تاسې به خفه کړي. لکه هغه یو کس پوښتنه کړې وه چې این ابي، زما پلار چېرته دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویلې فی النار، د جهنم په اور کې دی. یا که په دغه حدیث کې چې ذکر شو اقرع بن حابس چې دا کومه پوښتنه کړې وه چې حج موږ باندې هر کال فرض دی، نو که د الله پیغمبر ویلي وای چې هر کال فرض دی نو دا خو به سخته خبره وه، دا امت په مشقت کې واقع شوی و، نو تسؤکم تاسې به خفه کړي. وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن، او که تاسې پوښتنه کوئ د هغو شیانو باره کې حین ينزل القرآن، کله چې قرآن نازلیږي، تبد لکم، نو تاسو ته به ښکاره کېږي. چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوندی و، نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې چې پوښتنې تاسې کوئ او وحی نازلیږي، نو تاسې ته به د دې شیانو حقیقت ښکاره کېږي. عفا الله عنها، عفو کړې ده الله تعالی عنها د دې سوالونو نه، یعنې که تاسې دې نه مخکې کوم سوالونه کړي دي
هغه تاسې ته الله تعالی معاف کړي دي، تاسې الله تعالی په هغو باندې نه نیسي، او په آینده کې تاسې دا سوالونه مه کوئ. بل د عفا الله عنها معنا دا ده، عفا الله عنها، عفو کړې ده الله تعالی د هغو شیانو نه، کوم شیان چې الله تعالی د هغو نه سکوت کړی دی، د کومو شیانو نه چې الله سکوت کړی دی، چې الله د هغو باره کې د حل او د حرمت حکم نه دی ذکر کړی، هغه الله تاسې ته معاف کړي دي. لکه حدیث کې راغلی دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. الله تعالی څه شیان فرض کړي دي، تاسې د الله تعالی فرض وګڼئ، هغه تاسو مه ضایع کوئ. الله تعالی څه حدود وضع کړي دي، تاسې د الله د حدودو نه تجاوز مه کوئ. او الله تعالی څه شیان حرام کړي دي، فلا تنتهکوها، نو تاسې د الله تعالی حرام مه پیمالوئ. وسكت عن أشياء رحمة بكم غیر نسیان، او الله تعالی د څه شیانو نه سکوت کړی دی، یعنې د هغو د حل او د حرمت خبره یې نه ده کړې. غیر رحمة بكم، د پاره د رحمت کولو په تاسو باندې، غیر نسیان، بغیر د دې نه چې هغه د الله نه هېر شوي، نو فلا تسألوا عنها، تاسې د هغو باره کې پوښتنې مه کوئ. دا کوم شیان چې الله تعالی د هغو باره کې ذکر نه دی کړی، د دې مقصد دا نه دی چې الله تعالی نه هېر شوي دي اعوذ بالله، بلکې الله تعالی هغه تاسې ته معاف کړي دي. وسكت عن أشياء رحمة بكم، نو عفا الله عنها یو معنا دا ده چې تاسې ته الله معاف کړي دي هغه شیان چې د کومو شیانو باره کې الله ذکر نه دی کړی. ما لم يذكره في كتابه فهو مما عفا عنه، امام ابن کثیر وایي هغه شیان چې الله تعالی په خپل کتاب کې نه دی ذکر کړي، نو هغه د هغو شیانو د جملې نه دی چې هغه الله تاسې ته معاف کړي دي. نو تاسې هم د هغو نه سکوت وکئ، تاسې د هغو باره کې پوښتنې مه کوئ. فلا تسألوا عنها، تاسې د هغو باره کې تپوسونه مه کوئ. او بل حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمایل: ذروني ما ترکتکم، دا ورته وفرمایل ما نهیتکم عنه فاجتنبوه وما امرتکم به فأتوا منه ما استطعتم. وایي د کومو شیانو نه چې تاسې ما منع کړي، تاسې د هغو نه ځان وساتئ، او په کومو شیانو باندې چې ما تاسې ته امر کړی دی، نو تاسې هغه وکئ د خپل توان مناسب، او تاسې بې ځایه پوښتنې مه کوئ. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، د صحیحینو حدیث دی. ځکه مخکیني امتونه هلاک کړي دي، کثرة مسائلهم، د هغوی ډېرو پوښتنو بې ځایه پوښتنې چې کولې، واختلافهم على أنبيائهم، او د انبیاو په مقابل کې د هغو اختلاف هغوی هلاک کړي دي. او ذروني ما ترکتکم بل روایت کې راغلی، تر څو چې تاسې ما پرېښي یاست، تاسې ما پرېږدئ، تاسې ما نه بې ځایه پوښتنې مه کوئ. نو کوم شیان چې الله، نو عفا الله عنها یو معنا دا ده، کوم شیان چې الله تعالی د هغو ذکر نه دی کړی، عفا الله عنها، الله تعالی تاسو ته د هغه نه معافي کړې ده، هغه الله معاف کړي تاسو ته، د هغو باره کې تاسې بې ځایه پوښتنې مه کوئ، ځکه چې هغه د الله نه هېر شوي نه دي. ځکه چې الله فرمایي: وما کان ربک نسیا، نه دی ستا رب هېرونکی. یو روایت کې راغلی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا آیت ولسته: وما کان ربک نسیا، او نه دی ستا رب هېرونکی. او یو حدیث کې راغلی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، په مسلمانانو کې د لوی جرم والا انسان هغه څوک دی، من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته، هغه څوک چې هغه پوښتنه وکړي د یو شي باره کې چې هغه حرام شوی نه وي، چې الله نه یې حرام کړی، او د هغه د پوښتنې د وجې نه الله تعالی حرام کړي، دا په مسلمانانو کې د لوی جرم والا دی. یو شی الله فرض کړی نه دی، د هغه د پوښتنې د وجې نه هغه شی فرض شي. یو شی الله حرام کړی نه دی، د هغه د پوښتنې د وجې نه حرام شي. یو هغه پوښتنې دي چې هغه د ضرورت لپاره پوښتنې دي، ضروري شیانو باره کې پوښتنې کول دا مطلوب دي، په قرآن و حدیث کې دې باره کې امر شوی دی. الله تعالی فرمایي: فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که تاسو نه پوهېږئ نو تاسې د اهل ذکر نه پوښتنې وکړئ، د هغو علماو نه تاسې پوښتنې وکړئ، کوم علما چې د قرآن و حدیث علما دي، په وحي باندې تاسې ته جواب درکوي، تاسې د هغو نه پوښتنې وکړئ. او قرآن کریم کې الله تعالی د صحابه کرامو سوالات ذکر کړي دي. په سوره بقره کې: يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك ماذا ينفقون. الله تعالی د صحابه کرامو پوښتنې ذکر کړي دي، کومې پوښتنې چې ضروري پوښتنې وي هغه الله ذکر کړي دي.
دې کې موږ ته تعلیم ده چې تاسې هم ضروري پوښتنې کوئ. انما شفاء العي السؤال. یو څوک چې ناپوهه دی د ناپوهۍ علاج پوښتنه کول دي. ناپوهي په خپله باندې دا یو مرض دی. د دې مرض علاج دا دی چې یو څوک پوښتنه وکړي. او عایشه رضی الله عنها وایي نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. بهترین زنانه د انصارو زنانه وي. لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. حیا د دوی دپاره د دې خبرې معنی ونه ګرځېدله چې د الله تعالی په دین کې فقاهت حاصل کړي او ځان د الله په دین باندې پوه کړي. پوښتنې به یې کولې د الله د پیغمبر نه. نو د ضروري خبرو په باره کې پوښتنه کول دا مطلوب دی. که څوک پوښتنه نه کوي او د پوښتنې فرصت هغه ته موجود وي نو دی د الله په نزد باندې مجرم دی. نو د ضروري خبرو باره کې پوښتنه کول دا په دین کې مطلوب دی. دلته چې آیت کې د کومو پوښتنو نه منع شوې ده هغه بې ضرورته پوښتنې دي، بې فایدې پوښتنې دي. بې فایدې پوښتنې کول دا د ایمان تقاضا نه ده. ځکه چې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو. په یا ایها الذین آمنو سره چې الله خطاب کوي دا وروسته چې کوم څه ذکر کېږي دا د ایمان تقاضا ده. د ایمان تقاضا دا ده چې تاسې به بې ځایه پوښتنې نه کوئ. اوس الله فرمایي قد سألها قوم من قبلکم. یقینا پوښتنه کړې وه د دغسې پوښتنو په باره کې چې دا کومې پوښتنې الله منع کړي دي. قوم من قبلکم یو قوم مخکې ستاسو نه. ثم اصبحوا بها کافرین. بیا وګرځېدل په هغې باندې د دې پوښتنو په سبب باندې یا د هغو شیانو په سبب باندې د کومو شیانو باره کې چې پوښتنه کړې وه کافرین کافر وګرځېدل. ځکه هغوی د استرشاد دپاره پوښتنې نه وې کړې، د ځان د پوه کولو پوښتنې نه وې کړې، بلکې هسې عنادي پوښتنې کړې وې. عنادي پوښتنې یا بعضې خلک داسې پوښتنې کوي چې یو څوک غواړي چې غلطې کړي. داسې پوښتنې الله ځینې منع کړې. لکه مخکې سمودیانو د صالح علیه السلام نه دا مطالبه کړې وه که د دې تیږې نه تا اوښه راویسته بیا موږ ستا پیغمبري منو. نو صالح علیه السلام ته چې کله الله دا معجزه ورکړه دوی کفر وکړه. دارنګه اصحاب المائدې د عیسی علیه السلام نه دا مطالبه کړې وه چې د الله تعالی نه مائده وغواړي. نو کله چې الله مائده نازل کړه د سرخوان الله نازل کړه نو څه کسانو کفر وکړه نو الله تعالی مسخه کړه. ثم اصبحوا بها کافرین. بیا وګرځېدل دوی د دې پوښتنو په وجه باندې کافر. ما جعل الله من بحیرة ولا سائبة ولا وسیلة. مخکې الله تعالی خپل محرمات ذکر کړه. محرمات مؤبده هم الله تعالی ذکر کړه او محرمات مؤقته هم ذکر کړه. محرمات مؤبده لکه شراب او خمار او نور شیان الله ذکر کړه، انصاب ازلام. او محرمات مؤقت چې د احرام په حالت کې الله تعالی ښکار حرام کړی و دا الله ذکر کړه. اوس الله تعالی دلته په تحریماتو د مشرکانو باندې رد کوي. مشرکانو ځینې حیوانات خپلو معبودانو ته د نسبت د وجې نه په ځان باندې حرام کړي وو. 4 قسم حیوانات الله ذکر کوي، بحیره و سائبه و وسیله و حام. نو الله تعالی په دې باندې رد کوي چې دا د الله تعالی شرع نه ده. دغه تحریم الله تعالی نه دی مقرر کړی بلکې دا د خلکو خپله په ځان باندې حرام کړي وو. لکه مخکې په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی مؤمنانو ته خطاب کړی دی یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. ای مؤمنانو کوم پاکیزه نعمتونه چې الله ستاسې لپاره حلال کړي دي هغه تاسې په ځانونو باندې مه حرامویه. نو دلته الله تعالی د مشرکانو تحریمات ذکر کوي او په هغو باندې الله رد کوي. ما جعل الله من بحیرة نه ده مقرر کړی الله تعالی من بحیرة هیڅ بحیره ولا سائبة او نه سائبه ولا وسیلة او نه وسیله ولا حام او نه حام. دا 4 قسمه حیوانات و 4 قسمه چارپایان و چې مشرکانو به د خپلو الهو په نوم باندې نظر کړه بیا به په ځان باندې حرامول. نو الله فرمایي چې دغه تحریم الله تعالی نه دی مقرر کړی. ولكن الذين كفروا لیکن هغه کسانان چې کفر یې کړی دی یفترون علی الله الکذب نسبت کوي الله تعالی ته د دروغو. په دروغو باندې الله ته نسبت کوي چې دا الله حرام کړي دي. واکثرهم لا يعقلون او اکثر په دې کې بې عقله دي، د عقل نه کار نه اخلي. د دې بحیرې او سائبې او وسیلې او د حام دا د جاهلیت د زمانې بدعات او شرکیات چې د خلکو د ځانه جوړ کړي وو. لکه الله فرمایي چې دوی د ځانه جوړ کړي دي او نسبت الله ته کوي بیا په ځان باندې حراموي د خپلو الهو د نسبت د وجې نه.
لکه دا قسمه تحریمات اوس زمانه کې هم شته دي. بعضې کسانان دي ځینې ونې چې د بعضې زیارتونو په څنګ کې، د بعضې مزاراتو په څنګ کې چې بعضې ونې، نو هغه بعضې خلک نه قطع کوي، وایي ځکه دا د دې فلاني ولي ونه ده او که زه دا قطع کړمه نو هغه به ماته ضرر ورسوي. بعضې ځایونو کې موږ لیدلي دي د ځینو پیرانو په نوم باندې به بعضې حیوانات به آزاد پرېښي وو، لکه دلته الله تعالی صائبه ذکر کوي، نو په هغه باندې به چا غرض نه کوو. نو دا شیان اوس هم شته دي. بیا د بحیرې او د صائبې او د وسیلې او د حم، چون دا بدعات دي او خرافات دي، د خلکو د خپل ځانه جوړ کړي وو او د بدعاتو لپاره داسې کوم خاص تعریف نه وي، ځکه د هرې قبیلې او د هرې منطقې خپل خاص بدعات دي. څوک بدعات په یو طریقه باندې کوي، څوک په بله طریقه باندې کوي. کومه خبره چې واقعا د الله تعالی دین دی او د الله او د الله د رسول خبره وي، نو هغه په شرق او په غرب کې بالکل یو رقم وي، په هغه کې فرق نه وي، ځکه چې منبع یوه ده. لیکن بدعات همیشه دپاره په مختلفو طریقو باندې، د بعضې خلکو بدعات یو رقم وي، د بعضې خلکو بدعات په بل قسم باندې. لکه معمولا دا بعضې خلک چې د اسقاط دورې کوي، د اسقاط په دوره کې د چا یو ترتیب دی، د چا بل ترتیب دی. په دې پاکستان کې موږ لیدلي چې په ځینو ځایونو کې به ګوړې به تقسیمولې په دې اسقاط کې، چا به صابون ورکاو، چا به غنم تقسیمول، او څوک قرآن کریم سره ورګرځوي. نو په مختلفو طریقو باندې د خلکو دا رسومات او دا رواجونه مختلف وي، او کوم شی چې دین دی هغه همیشه یو رقم وي. البته اختلاف تنوع په دین کې شته دی. دا کېدلی شي چې یو عبادت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یوه طریقه هم کړی، په بله طریقه هم کړی. مثلا په حدیث کې دعا الاستفتاح باره کې د تکبیر نه وروسته د قرائت نه مخکې سبحانک اللهم هم راغلی ده، اللهم باعد بیني وبین خطایایا، دا دعا هم راغلی ده. دې ته اختلاف تنوع وایي. نور سنت طریقې کومې خبرې چې واقعا دین دی هغه ټول یو رقم وي، خو رسومات او رواجونه او خرافات دا همیشه په مختلفو طریقو باندې. د دې وجې نه د دې حیواناتو په تفسیر کې هم مختلف اقوال دي. امام بخاري رحمت الله علیه د سعید بن مسیب رحمه الله نه دا خبره نقل کړې ده چې بحیره هغه حیوان ته ویل کېږي التي يمنع ضرها للطواغیت فلا يحلبها احد من الناس. هغه حیوان چې د هغه دا شودې به د خپلو طواغیتو لپاره، د خپلو الهو لپاره دا به منع کړي په ځان باندې، او دا به هیچا نه لوشله، شودې به په ځان باندې بندې کړي. او د دې نښه به دا وه چې د هغې دا غوږ به ورته څیرې کړه. دا به د دې خبرې نښه وه چې دا حیوان یا دا اوښه دا د الهو په نوم باندې نظر شوې ده، او څوک د دې د شودو نه استفاده نشي کولی. دې ته بحیره ځکه وایي، بحیره د بحر نه اخیستل شوې ده. بحر معنا څیرې کول. نښه به دا وه چې د دې دا غوږ به یې طولن او عرضن دا به یې څیرې کړه او د دې شودې به یې ځان باندې بندې کړې. او د صائبې باره کې دا خبره کړې چې صائبه دا به هغه حیوان و یسیبونها لآلهتهم، چې هغه به صائبه معنا آزاده پرېښودل شوې. صائبه د مسیبه په معنا ده، دلته فاعل په معنا د مفعول دی. مسیبه معنا یعنې هغه حیوان چې هغه آزاد پرېښودل شوی. نو ځینې حیوانات به یې د خپلو الهو په نوم باندې نظر کړه او هغه به یې آزاد پرېښوده، لکه بعضې اوښانې یا اوښان دا به یې آزاد پرېښوده، او چا به په هغو باندې سپرلي نه کوله، او چا به په هغو باندې بار هم نه وړ. او وسیله به هغې اوښې ته ویلې د کومې اوښې نه چې به په مسلسل ډول باندې دوه کرته ښځه بچۍ پیدا شوله. په اول ځل باندې به هم ښځه بچۍ پیدا شوه، دوباره به بیا ځینې ښځه بچۍ پیدا شوه، او په مابین کې به مذکر نه و، مذکر بچی به په مابین کې پیدا نه شو. نو دا به یې د خپلو الهو دپاره نظر کړه، او وسیله معنا یو بل سره یو ځای شوې. نو دلته په مسلسل شکل باندې اول ځل او دوم ځل باندې د دې نه ښځه بچۍ پیدا شوله، دواړه سره یو ځای یو بل ته نږدې. نو دا ترتیب به و. او حام به هغه اوښ ته ویلې چې د هغه نه به په خاص تعداد باندې اوښانې بلار ویشولې، بیا به هغه د خپلو الهو په نوم باندې نظر که، او چا به په هغه باندې بار هم نه وړ او په هغه باندې به سوارلي هم نه کوله. دا خو یو تفسیر دی. او چا دا تفسیر کړی دی لکه امام بغوی رحمت الله علیه د عبدالله بن عباس نه دا خبره نقل کړې ده چې بحیره دا هغې اوښې ته ویل کېږي چې د هغې نه به 5 اولاده پیدا شوه،
نو بیا به یې د هغې دا غوږ څیرې کړه، بیا به چا په هغه باندې سورلي هم نه کوله او چا به په هغې باندې بار هم نه وړ او د هغې وړۍ به هم چا نه قطع کولې او دا به چا د اوبو نه او د ګایا نه به یې نه منع کوله. دا به نښه وه د دې خبرې چې دا د الهو دپاره نظر شوې ده چې د هغې دا غوږ به ورته څیرې کړی و. بیا دا پنځم بچی چې د پنځم بچي ته به یې کتلې چې دا نر دی که ښځه ده. که پنځم بچی به نر بچی و نو دا به یې ذبحه که یا نحر به یې که او د هغه نه به نارینهو او زنانهو دواړو استفاده کوله، خوراک به یې ځینې کوو. او که پنځم بچی به یې ښځه بچی وه نو هغه به یې همداسې پرېښودله، د هغې دا غوږ به ورته څیره که او دا به یې د خپلو الهو په نوم باندې همداسې پرېښودله او بیا به د هغې دا شودې په زنانهو باندې حرامې وي او نور منافع لکه وړۍ او نور شیانې، او دا به صرف د نارینهو دپاره حلال وه. نارینهو به د هغو د شودو نه استفاده کوای شوه، د هغو د وړیو نه او د هغو د سورلۍ نه، خو زنانهو باندې به حرام وي. لکه وروسته په سورة انعام کې الله دا خبره ذکر کړې ده، وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذکورنا ومحرم على ازواجنا. او که چېرته به دغه ښځه بچی دا په خپل مرګ باندې مړه شوه یعنې مرداره به شوه، بیا د دوی په عقیده باندې به دا د نارینهو د زنانهو ټولو دپاره جایزه و حلاله به وه. لکه الله فرمایي چې وإن یکن میتة فهم فیه شرکا. او که چېرته دا د دې چارپایانو په خېټو کې چې کوم حمل دی که هغه مردار شي بیا نارینه او زنانه پکې دواړه برابر دي. او چا دا تفسیر کړی دی چې د کومې اوښې نه چې به 12 ښځې بچیانې پیدا شولې، 12 ښځینه بچیانې چې به پیدا شوې نو هغه به یې د خپلو الهو په نوم باندې ازاده پرېښودله او چا به په هغې باندې سورلۍ هم نه کوله او د هغې د وړیو نه به هم استفاده نه کوله، نه به یې قطع کولې. شودې به یې هم چا نه څښلې ما سوا د میلمانو نه، یوازې میلمه به کولی شو چې د هغې نه د شودو نه استفاده وکړي. بیا د دې 12 ښځینه بچیانو نه وروسته که به د دې نه ښځه بچی پیدا شوله نو د هغې غوږ به یې څیره که، هغه به یې د خپلې مور سره ازاده پرېښودله او چا به په هغې باندې سورلي نه کوله او د هغې د وړیو نه به چا استفاده نه کوله، شودې به یې چا نه څښلې ما سوا د میلمه نه. لکه د مور سره چې کوم تعامل کاوه همغسې تعامل به د بچی سره هم کاوه. بیا به دې ته ولې چې دا بحیره ده بنت السائبه، دا بحیره ده او د سائبې لور ده، دا خبره به کوله. دا خو بحیره شوله. ولا سائبة او نه سائبه. سائبه معنا یعنې هغه حیوان چې هغه آزاد پرېښودل شوی دی، د خپلو الهو دپاره به دوی آزاد پرېښوده او چا به په هغه باندې سپرلي نه کوله. او مفسرینو د سائبې باره کې بیا لیکلي چې سائبه به هغه اوښ ته ویل کېده یا هغې اوښې ته. یو چا به په ځان باندې نظر وکړه، یو څوک چې به مریض شو یا به د هغه یو څوک مسافر سفر ته تللی و نو په ځان باندې به یې نظر ومانه که زه الله تعالی جوړ کړم، الله ماته شفا راکړه، یا زما مریض ته الله شفا ورکړه، یا زما مسافر کور ته راغی، یا زه الله تعالی خپل منزل ته ورسولم، یا زه الله تعالی مالداره کړم، نو بیا به یې د خپله اوښه یا خپل اوښ دا به یې د خپلو الهو دپاره آزاد پرېښوده. سائبه معنا یعنې آزاد پرېښودل شوی حیوان. نو په دې باندې به بیا چا سورلي نه کوله او دا به هم لکه د بحیرې په شان وه او چا به د اوبو نه او د ګایا نه منع کاوه، دې ته سائبه وایي. ولا وسیلة او نه وسیله. د وسیلې باره کې مخکې وویلې چې سعید بن مسیب رحمه الله امام بخاري دا تفسیر دغه نه نقل کړی دی چې وسیله به یې هغې اوښې ته ویلې کومه ځوانه اوښه چې په اول ځل به د هغې نه ښځه بچی پیدا شوه، دوباره به بیا ځینې ښځه بچی پیدا شوه، په منځ کې به نارینه بچی نه وه، نو دا به یې د خپلو تواغیتو دپاره د خپلو الهو دپاره ازاده پرېښودله. او چا د وسیلې په تفسیر کې دا لیکلي چې د وزې نه چې به کله ښځه بچی پیدا شوه نو دا به د دوی دپاره وه، او که نارینه بچی به ځینې پیدا شو نو دا به د الهو دپاره نظر که، او که نارینه او ښځه بچی دواړه به ځینې پیدا شو نو بیا به ویلي چې وصلت اخاها، دلته د ښځه بچی د خپل ورور سره یو ځای پیدا شوله نو دا به وسیله وه، دا به یې د خپلو الهو دپاره ازاده پرېښودله. او چا دا خبره کړې ده چې وسیله به دې ته ویلې چې د کومې وزې به اووه بچیان پیدا شو نو اووم بچي ته به یې کتلې، که اووم بچی به نارینه و دا به یې ذبحه که او نارینه و او زنانه و دواړه به د هغو نه خوراک کوو. او که چېرته به ښځه بچی ځینې پیدا شوه نو دا به یې پرېښودله، او که ښځه او نر دواړه به ځینې پیدا شوه، ښځه بچی او نر بچی دواړه به پیدا شو
نو دا نر به هم د دې ښځې د وجې نه ژوندی پرېښوده او ویلې به چې وصلت اخاها، دا ښځه بچی د خپل ورور سره یو ځای پیدا شوله، وصل شوله، نو هغه به یې نه ذبحه کوو. او دغه کومه ښځه بچی چې به وه د دې شودې به په زنانو باندې حرامې وي او نارینو به دغه نه استفاده کوله. او که چېرته به مړه شوله په خپل مرګ باندې مرداره به شوه، بیا به نارینه و زنانو دواړو ځینې خوراک کاوه. ولا حامن، او حام به هغه اوښ ته ویلې د کوم اوښ نه چې به په خاص تعداد باندې اوښانې بلار به شولې، بیا به هغه د خپلو تواغیتو دپاره د خپلو الهو دپاره آزاد پرېښوده او چا به په هغه باندې سوارلي هم نه کوله، بار به یې نور باندې وړ او هغه ته به یې حامي ویلې، یعنې خپله ملا یې بچ کړه. او چا دا خبره کړې چې 10 اوښانې به د هغه نه بلار به شولې، نو دوی به دا خبره کوله چې حما ظهره، د خپله ملا بچ وساتله، نو په ده باندې به سوارلي هم نه کېږي. او چا به د ګیا نه د اوبو نه منع کوه، د خپلو الهو په نوم به یې آزاد پرېښوده. او امام بغوي رحمت الله علیه د حام په تفسیر کې دا خبره هم نقل کړې ده چې دوی به حام هغه اوښ ته ویلې اذا رکب ولد ولده، کله چې به د هغه د بچي په بچي باندې سورلي وشوله، د بچي بچی چې به کله دومره غټ شو چې د سورلي قابل به شو، نو دې اوښ ته به حام ویلې. او یا هغه مخکینی تفسیر چې 10 اوښانې به د هغه نه بلار به شولې، بیا به دوی دا خبره کوله چې حما ظهره، خپله ملا یې بچ وساتله، نو بیا به په هغه باندې دوی سورلي هم نه کوله، بار به یې نه ورباندې وړ او د خپلو الهو په نوم باندې به یې آزاد پرېښود او چا به د اوبو نه او د ګیا نه منع کوه. نو دا د دوی خرافات و چې دوی د ځانه جوړ کړي و. الله فرمایي چې الله تعالی دا شیان نه دي مقرر کړي، دا حیوانات الله تعالی نه دي حرام کړي. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، لیکن هغه کسانان چې کافران دي یفترون علی الله الکذب، جوړوي په الله تعالی باندې دروغ او الله تعالی ته دروغ نسبت کوي. واکثرهم لا یعقلون، او اکثر په دوی کې د عقل نه کار نه اخلي. اول کس چې دغه خرافات په عربو کې رواج کړه د عمرو بن عامر خزاعي په نوم باندې و، یا د عمرو بن لحي خزاعي په نوم باندې و. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما په جهنم کې ولیده یجر خصبه فی النار، چې د خپل کلمې د جهنم په اور کې د ځان پسې راکشولې. او په یو روایت کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ما دی په جهنم کې ولیده، د جهنم په اور کې مې ولیده چې د هغه د کلمو نه دومره بد بوی ته چې د هغه د بدبویي د وجې نه د ټول جهنم والا په اذیاتو په تکلیف کې و. دا کس شام ته تللی و، شام کې یو ځای و بلخا په نوم باندې، بلخا ته تللی و. بلخا کې څه خلک ولیدل چې هغوی د بتانو عبادت کاوه، نو هغه ورته ویلې چې کله زموږ حاجتونه یې موږ دلته راځو خپل حاجتونه غواړو، زموږ حاجتونه پوره کېږي، مشکلات هم حل کېږي. نو عمرو بن لحي خزاعي بدبخته هغو ته وویلې چې تاسې ما ته هم د دې نه یو بت راکیه. یو بت یې ځینې واخیسته او جزیرة العرب ته یې ویوړ او دا بت د کعبې سره خوا کې کېښوده. د دې بت عبادت ته خلک دعوت کړه. او دغه حیوانات چې د دې بت په نوم باندې به نظر کول، دا سلسله هغه شروع کړه. نو دا اول هغه کس و چې بتان حجاز ته داخل کړي دي او خلک د بتانو عبادت ته دعوت کړي دي، او د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام دین بدل کړی دی. الله فرمایي ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، لیکن هغه کسانان چې کافران دي هغوی جوړوي په الله تعالی باندې دروغ او الله ته دروغ نسبت کوي. واکثرهم لا يعقلون، او اکثر په دې کې د عقل نه کار نه اخلي. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول، دلته په دې آیت کې الله تعالی د دوی په دلیل باندې رد کوي. د مشرکانو دلیل همیشه دپاره د باطل پرستانو دلیل آبا و اجداد دي چې موږ د خپل پلار او نیکه پسې ځو. واذا قيل لهم، او کله چې وویل شي دوی ته تعالوا راشي تاسو الى ما انزل الله، هغه څه ته چې الله نازل کړي دي، والى الرسول، او رسول صلی الله علیه وسلم ته راشئ، تاسې د الله تعالی کتاب ته راشئ او د الله د رسول سنت ته راشئ. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، قالوا وایي دوی حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، کافي د زموږ دپاره هغه طریقه او هغه دین وجدنا علیه چې موندلی دي موږ په هغه باندې آباءنا خپل پلرونه او نیکونه. نو الله فرمایي اولو کان آباؤهم، آیا دوی د خپلو پلرونو او نیکونو تابعداري کوي
او د هغو پسې ځي اگر چې دي د دوی پلرونه او نیکونه لا یعلمون شیئا چې په هیڅ شي باندې نه پوهیږي ولا یهتدون او نه په هدایت باندې دي سره د دې نه چې هغوی ګمراهان دي او جاهلان دي نو دوی د هغو تابعداري کوي هغو پسې روان دي همیشه دپاره د باطل پرستانو دلیل د الله او د الله د رسول د خبرې په مقابل کې هم دغه خبره ده په سورة زخرف کې الله تعالی فرمایي وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ای نبی صلی الله علیه وسلم همدقسې لکه دا خلک چې ستا په مقابل کې لکه دا ستا قوم چې ستا په مقابل کې دا خبره کوي چې موږ د خپل پلار او نیکه په طریقه روان یاستو ستا نه مخکې مې هیڅ پیغمبر نه دی لېږلی په هیڅ کلي کې الا قال مترفوها مګر د هغه کلي والا هغه مست خلک چې الله ورته نعمتونه ورکړي وو د نعمتونو د وجې نه مست وو هغو به پیغمبرانو ته دا خبره کوله انا وجدنا آباءنا على امة یقینا موندلي دي موږ خپل پلرونه او نیکونه په یو طریقه باندې او په یو دین باندې وانا على آثارهم مقتدون او یقینا موږ د هغو په نقش قدم باندې اقتدا کوونکي یو همیشه دپاره د باطل پرستانو دلیل د الله او د الله د رسول د خبرې په مقابل کې د خپل پلارو د نیکه خبره ده لکه تر اوسه پورې هم دغه سلسله روانه ده چې یو چاته د الله او د الله د رسول خبره کوي وایي د مخکینیو خلکو ولې داسې کارونه نه کول د مخکینیو خلکو نه ته ښه پوهېږي دا مخکیني خلک ټول ګمراهان وه موسی علیه السلام چې کله فرعون ته دعوت ورکړه نو فرعون موسی علیه السلام ته وویلې فما بال القرون الاولى نو د دې مخکینیو خلکو حالت څنګه دی د هغو باره کې ته څه وایې موسی علیه السلام ورته وویل چې علمها عند ربي في کتاب علم د هغو زما د رب سره دی فی کتاب په کتاب کې د هغو حالت الله ته معلوم دی چې هغوی څنګه وو نو همیشه دپاره د باطل پرستانو دلیل د حق په مقابل کې د خپل پلار او د نیکه تابعداري ده نو دلته هم الله دا خبره ذکر کړې ده اولو کان آباؤهم آیا دوی تابعداري کوي د خپل پلرونو او نیکونو اگر چې دي پلرونه او نیکونه دوی لا یعلمون شیئا چې نه پوهېږي په هیڅ شي باندې ولا یهتدون او نه په هدایت باندې دي یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو علیکم انفسکم لازم دی په تاسې باندې انفسکم اصلاح د ځانونو ستاسو او مسؤلیت ادا کول د ځانونو ستاسو تاسې د خپلو ځانونو مسؤلیت ادا کړئ او د خپلو ځانونو اصلاح وکړئ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم لا یضرکم ضرر نه درکوي تاسو ته من ضل ګمراهي د هغه چا چې ګمراه شوی دی اذا اهتدیتم کله چې تاسې په هدایت باندې ویه الى الله مرجعکم خاص د الله تعالی طرف ته مرجعکم جمیعا ورګرځېدل ستاسو دي جمیعا د ټولو فینبئکم بما کنتم تعملون نو خبر به درکړي الله تعالی تاسو ته بما کنتم تعملون په هغو اعمالو باندې چې تاسې کول د دې آیت مقصد دا نه دی چې تاسې به د خلکو مقابل کې خپل مسؤلیت نه ادا کوئ چې تاسې به امر بالمعروف نهي عن المنکر نه کوئ ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو ورځ وویلې خطبه یې وویلې په خطبه کې د الله تعالی حمد وویلې د الله ثنا یې وویلې او بیا دا خبره وکړه چې یا ایها الناس انکم تقرؤون هذه الآیه ای خلکو تاسې دغه آیت لولئ چې الله تعالی فرمایي چې علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم لازم ده په تاسو باندې د خپلو ځانونو اصلاح لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم ضرر نه درکوي تاسو ته ګمراهي د هغه چا چې ګمراه شوی دی اذا اهتدیتم کله چې تاسې په هدایت باندې ویه نو بیا یې وویلی شي وانکم تضعونها على غیر موضعها تاسې د آیت بې ځایه استعمالویه تاسې د دې غلط مطلب اخلی د دې مقصد دا نه دی لکه کوم مقصد چې خلک ځینې اخلي که خلک هر څه کوي نو تاسې د هغو مقابل کې چوپ پاتې شئ وإني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې د الله پیغمبر فرمایل ان الناس اذا رأوا المنکر ولا یغیرونه وایي خلک چې کله منکرات ویني او د منکراتو تغییر نه کوي یوشک الله عز وجل ان یعمهم بعقابه نو نږدې ده چې الله تعالی په دوی باندې یو عام عذاب راولېږي چې په هغه عذاب کې الله تعالی نیکان او بدن ټول هلاک کړي
د لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم مقصد دا دی لا یضرکم ضرر نه درکوي تاسو ته من ضل ګمراهي د هغه چا چې ګمراه شوی دی. اذا اهتدیتم دلته الله تعالی شرط لګوي. اذا اهتدیتم کله چې تاسې په هدایت باندې وایه، او هدایت مقصد دا دی چې کله تاسې خپل ځان هم اصلاح کړئ او د نورو مقابل کې هم تاسې خپل مسؤلیت ادا کړئ، بیا د نورو کسانو باره کې الله ستاسې نه پوښتنه نه کوي. ځکه الله دا شرط لګولی چې اذا اهتدیتم کله چې تاسې په هدایت باندې وایه، او په هدایت کې دا هم داخل ده چې تاسې به د نورو خلکو باره کې خپل مسؤلیت ادا کوئ. بیا که ستاسو خبره چا نه منله، بیا تاسې الله تعالی په دې باندې نه نیسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر. خامخا تاسې به خلکو ته په نیکۍ باندې امر کوئ او تاسې به خلک د بدۍ نه منع کوئ. یا دا دی چې که دا کار تاسې ونه کړه او لیستعملن الله علیکم شرارکم، الله تعالی به تاسې باندې ستاسې بد خلک حاکمان مقرر کړي، بیا به تاسې ته هغوی ډېر بد عذابونه درکوي. بیا به تاسې د الله نه دعاګانې غواړئ، ستاسې هغه نیکان خلک به دعاګانې غواړي، فلا یستجاب لکم، الله به ستاسې دعاګانې نه قبلوي. او بل حدیث کې راغلی دی الله رسول فرمایي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر. تاسې به خامخا خلکو ته په نیکۍ باندې امر کوئ او تاسې به خلک د بدۍ نه منع کوئ. او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عذابا منه ثم لتدعنه فلا یستجاب لکم. یا نږدې ده چې الله تعالی په تاسې باندې یو عذاب راولي، یو عام عذاب تاسې باندې الله راولي. ثم لتدعنه فلا یستجاب لکم، بیا به تاسې د الله نه دعاګانې غواړئ او ستاسې دعاګانې به بیا نه قبلیږي. نو د لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم مقصد دا دی چې تاسې خپل مسؤلیت ادا کړئ، بیا د دې خلکو ګمراهي تاسې ته ضرر نه رسوي. او بل مقصد د آیت دا هم دی په هغه زمانه کې چې کله فتنې دومره زیاتې شي چې یو څوک امر بالمعروف نهي عن المنکر کوي او خلک خبره بالکل نه اوري، بلکې دی د هغو د فتنو نه متاثره کیږي. په داسې وخت کې به انسان د خپل ځان غم کوي. یو روایت کې راغلی دی د ابو ثعلبه خشني رضی الله عنه روایت دی، هغه نه چا پوښتنه وکړه د آیت باره کې. بیا هغه ورته وویلې چې اما والله لقد سألت عنها خبيرا، وایي په الله مې د قسم تا د داسې چا نه پوښتنه وکړه د آیت باره کې چې هغه دې باره کې معلومات لري. ما د الله د پیغمبر نه د دې باره کې پوښتنه کړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنکر، بلکې تاسې په نیکۍ باندې یو بل ته امر کوئ او تاسې د بدۍ نه منع کوئ. حتی اذا رأیت شحا مطاعا، تر دې پورې چې کله ته ووینې شحا مطاعا، هغه حرص چې دغه تابعداري کېدلی شي. یو سړی بخیل دی او حریص دی او دغه حرص تابعداري کوي، ان نفس دغه تابعداري کوي. وهوا متبعا، او داسې خواهشات چې د خواهشاتو تابعداري کېږي، یعنې هر څوک د خپل خواهش پسې روان دی. ودنیا مؤثرة، او داسې دنیا چې خلکو غوره کړې ده په آخرت باندې، هغې ته ترجیح ورکړي. واعجاب كل ذي رأي برأيه، او دا چې هر چا ته خپل نظر او خپل رایه ښه معلومیږي او د بل چا خبرې ته توجه نه کوي. نو په دغسې وخت کې د الله پیغمبر فرمایلی دي فعلیک بنفسک، بیا لازم ده په تا باندې چې تر خپل ځان اصلاح وکړي. ودع عنک العوام، بیا د عامو خلکو خبره پرېږده. بیا دا خبره یې وکړه چې ستاسې نه وروسته د صبر وخت ورځې را روانې دي. او الصبر فيه مثل قبض على الجمر، یا فمن صبر فيهن، هغه څوک چې په دغه ورځو کې د الله تعالی په دین باندې کلک پاتې کېږي، هغه به داسې لکه د اور په سکروټو باندې چې لکه سکروټ چې په لاس کې نیسي. للعامل فيهن، یا للعامل فيهم مثل اجر 50 رجلا، څوک چې په هغه زمانه کې عمل کوي لکه د 50 کسانو ثواب ورته الله تعالی ورکوي. بیا صحابه کرام پوښتنه وکړه 50 منهم، اذا الله پیغمبره 50 کسان د هغوی نه، د الله رسول فرمایل چې اجر 50 منکم، د هغو دپاره به د 50 کسانو ستاسو نه، لکه ستاسې 50 کسان چې کوم عمل کوي الله به دوی ته دومره اجر ورکوي. نو په هغه زمانه کې چې کله د فتنو وخت دی او د یو چا بودن په اجتماع کې بالکل مؤثر نه دی، او چې کله امر بالمعروف کوي نهي عن المنکر کوي، څوک خبره نه اوري بلکې دی د هغو د فتنو نه متاثره کېږي. نو په دې وخت کې یو تفسیر دا دی چې علیکم انفسکم،
لازم دی په تاسې باندې اصلاح د خپلو ځانونو. لا یضرکم من ضل، ضرر نه درکوي تاسو ته ګمراهي د هغه چا چې ګمراه شوی دی. اذا اهتدیتم، کله چې تاسې په هدایت باندې ویه. الی الله مرجعکم جمیعا، خاص الله تعالی ته ورګرځېدل ستاسو دي جمیعا د ټولو. فینبئکم بما کنتم تعملون، نو خبر به درکړي الله تعالی تاسو ته بما کنتم تعملون، په هغو اعمالو باندې چې تاسې کول. یا ایها الذین آمنوا شهادة بینکم اذا حضر احدکم الموت. دا آیت په قرآن کریم کې مفسرین وایي چې اصعب آیت، د معنا په لحاظ باندې د ټولو نه سخت آیت دی. خو دا آیت د یو سبب د نزول سره تړلی دی. په سبب د نزول باندې چې سړی پوه شي بیا مشکل پکې نشته دی. سبب د نزول دا و چې تمیم ابن اوس داري او عدي ابن بدا چې دا په هغه زمانه کې نسوارا وو، دا شام ته په تجارت باندې وتلي وو، او د دوی سره بدیل ابن ورخا هم و. بدیل ابن ورخا مسلمان و، او عدي ابن بدا او تمیم داري دا نسوارا وو. او تمیم داري بیا وروسته مسلمان شوی دی، او دا هغه صحابي دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د جساسه قصه کړې وه. هغه د دجال باره کې چې حدیث راغلی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه ورته وویل چې بلکل دا ما چې تاسو ته کوم معلومات درکړي وو د ده خبره او زما خبره بلکل یو شی شو. دا په بحر کې سفر کړی و، نو هغه قصه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کړې وه. نو دا هغه صحابي دی تمیم ابن اوس داري، مخکې نصراني و بیا مسلمان شوی دی. نو دا درې کسان شام ته په سفر باندې تجارت لپاره تللي وو. بیا دا مسلمان مریض شو، بدیل ابن ورخا مریض شو. نو کله چې مرض سخت شو، نو دې دوه کسانو ته وصیت وکړ، او دا خپل کوم سامان چې ورسره و دا دوی ته ورکړه. او مخکې د دې نه چې دا سامان دوی ته ورکړي، په دې خپل سامان کې یو لیست لیکلی و، هغه یې پټ په دې کې ایښی و. نو کله چې وفات شو، بیا دې دوه کسانو دا نور سامان یې د ده ورسو ته ورسوه. په دې سامان کې یو جام و چې د سپینو زرو جام و، او د سرو زرو اوبه یې ورکړې وې. دا جام یې پټ کړ، دا یې پټ کړ، او نور سامان یې ورسو ته وسپاره. ورسو چې کله سامان وکته، نو په سامان کې دا خط لیکلی و، او په خط کې دا جام لیکلی و چې دا جام هم پکې دی، او دا جام په دې سامان کې نه و. نو هغوی په تمیم داري باندې او په عدي ابن بدا باندې دعوه وکړه. بدل خو خط لیکلی دی، په دې خط کې خو دا جام هم لیکلی دی، او سامان کې دا جام نشته دی. نو هغو ورته وویل چې موږ په دې باندې خبر نه یاستو، موږ ته دغه سامان راکړی دی او دا هم تاسې ته وسپاره. نو بیا دعوه یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویوړه. هغوی منکر و چې نه موږ جام نه دی اخیستی، او قسم یې وکړ. بیا وروسته دا جام پیدا شو، یو زرګر سره دا جام پیدا شو، او زرګر بیا وویل چې دا جام ما باندې تمیم داري و عدي ابن بدا خرڅ کړی دی. نو بیرته دا خبره راوښودېده، ورسو بیرته په دوی باندې دعوه وکړه چې دا جام تاسو خرڅ کړی دی او غلا کړی دی. هغو خبره بدله کړه، وایي دا جام موږ د هغه نه اخیستی و، پیسو باندې مې ځینې اخیستی و. نو په مخکې صورت کې دا دوه کسان تمیم داري او عدي ابن بدا دا منکر و، او ورثه چې مدعیان و. او اوس خبره برعکس شوله، ورثه منکر دي او تمیم داري او عدي ابن بدا دا مدعیان دي، ځکه دوی دعوه وکړه چې دا جام موږ ځینې په پیسو باندې اخیستی و. هغو ورته ویل چې پیسو باندې مې نه دی اخیستی، نو انکار یې وکړ. نو خبره برعکس شوله. بیا دې ورثو ته قسم ورکړی شو، ورثو قسم وکړه چې دا جام د بدیل ابن ورخا و، او په هغو باندې خرڅ کړی نه دی. نو دې آیت کې الله تعالی دغه خبره ذکر کوي. دې درې آیتونو کې الله تعالی دا موضوع ذکر کوي. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، شهادة بینکم، گواهی په مابین ستاسو کې، اذا حضر احدکم الموت، کله چې نږدې شي یو کس تاسو ته، الموت مرګ، حین الوصیت، په وخت وصیت کولو کې، اثنان، شهادت د دوو کسانو به کله چې په تاسې کې چې کله د مرګ په وخت کې شاهدان نیسئ په وصیت باندې، دوه کسان به تاسې شاهدان نیسئ. ذوا عدل، داسې دوه کسانان چې هغه د عدل او د انصاف والا منکم ستاسو نه، دوه کسان عادلان مسلمانان به شهادت کوي، گواهی به کوي. او آخران، یا دوه نور کسان، من غیرکم، غیر ستاسو نه، ان غیر مسلم، که مسلمانان نه پیدا کېږي بیا تاسې کولی شئ چې کافران
غیر مسلم تاسې وسیان شاهدان ونیسئ. ان انتم ضربتم فی الارض که چېرته تاسو سفر کړی په ځمکه کې فاصابتکم مصیبة الموت نو ورسېده تاسو ته مصیبت د مرګ تحبسونهما تاسو به بند کړئ دا دوه کسانان یعنې ایثار به یې کوئ من بعد الصلاة وروسته د لمانځه نه خصوصا د مازدیګر د لمانځه نه بعد ځکه دا داسې وخت دی چې په دې وخت کې څوک دروغ نه وایي او د الله نه خلک هېرېږي. فیقسمان بالله نو قسم به کوي په نوم د الله تعالی باندې ان ارتبتم خو په دې شرط باندې که تاسې ورباندې شک کي که ستاسې په دې شاهدانو باندې شک کي نو تاسې به هغو ته قسم ورکوئ نو قسم به کوي دواړه په نوم د الله تعالی باندې ان ارتبتم که ستاسو په دې خبره کې شک کي لا نشتري به ثمنا او هغوی به په دې خپل قسم کې دا خبره کوي لا نشتري به چې موږ نه اخلو به په دې قسم کولو باندې ثمنا عوض د دنیا په دې باندې موږ پیسې نه اخلو د پیسو دپاره قسم نه کوو ولو کان ذا قربا اگر چې هغه څوک چې موږ د هغه دپاره قسم کوو یا د چا دپاره چې موږ ګواهي کوو اگر چې هغه زموږ خپلوان هم وي موږ د چا دپاره د الله تعالی په نوم باندې په دروغو باندې قسم نه کوو او د پیسو دپاره هم په دروغو باندې قسم نه کوو. ولا نکتم شهادة الله او نه پټوو موږ شهادة الله ګواهي د الله تعالی یعنې هغه ګواهي چې موږ ته الله تعالی په بیانول باندې امر کړی دی. انا اذا لمن الآثمین یقینا موږ به په دې وخت کې که دا ګواهي م پټه کړه لمن الآثمین خامخه د ګناهګارانو نه به وو ځکه چې الله فرمایي چې ومن یکتمها فانه آثم قلبه او هغه څوک چې شهادت یې پټ کړه فانه آثم قلبه یقینا ګناهګار دی زړه د هغه د شهادت پټول الله فرمایي دا ګناه ده. دې دوه کسانو ته قسم ورکړه هغه دا قسم وکړه چې موږ د هغه نه بل کوم شی نه دي اخیستي همدغه مال یې موږ ته سپارلی و او دا م ورثه ورته ورکړه. فإن عسر على أنهما استحقا اسما فإن عسر نو که چېرته معلومات حاصل شوه خبرداری حاصل شو على أنهما استحقا اسما په دې خبره باندې أنهما چې دا دوه ګواهان استحقا اسما مستحق شوي دي د ګناه یې کړې ده خیانت یې کړی دی په دروغو باندې شهادت کړی دی لکه دلته په دې خاص موضوع کې دا جام پیدا شو او د دې قرینې نه دا خبره ثابته شوله چې دوی په دې قسم کې دروغ ویلي دي. فآخران یقومان مقامهما فآخران نو دوه نور کسانان یقومان مقامهما ودرېږي به په ځای د دوی باندې یعنې په قسم خوړلو کې هغو ته به قسم ورکول کېږي. دا به څوک من الذين استحق عليهم دې کې دوه قرات دي من الذين استحق عليهم او من الذين استحق عليهم صيغه د معلوم مجهول من الذين استحق عليهم یا استحق عليهم د هغو کسانانو نه چې دا دوه کسانان د ګواهان مستحق شوي دي د ګناه مستحق شوي دي عليهم د هغوی په مقابل کې د هغوی مقابل کې خیانت کړی دی د هغوی د اعمال غلا کړی دی او د هغوی د وجه نه د ګناه مرتکب شوي دي چې دا ورثه د میت دي الاولیان هغه کسانان چې نږدې به یې دي میت ته دې مړي ته به نږدې د مړي وارثان دوه نور کسانان د هغو کسانانو نه چې دا مخکیني ګواهان د هغو د وجه نه د ګناه مستحق شوي دي یعنې په هغوی باندې جنایت کړی دی په هغو باندې زیاتی کړی دی ځکه د هغو د اعمال غلا کړی دی. الاولیان او هغه کسانان چې هغه نږدې دي میت ته یا من الذین استحق علیهم د هغو کسانانو استحق علیهم چې دعوه د حق کړې ده علیهم په دوی باندې. اوس دلته خبره برعکس وکړه په مخکې صورت کې دا ګواهان منکر و او ورثه د مړي د مدعیان و ځکه د مړي ورثه و په دوی باندې دعوه کړې وه چې دا جام تاسې پټ کړی دی هغوی منکر وه. اوس خبره برعکس وه د دوه کسانانو شاهدانو دعوه وکړه چې دا جام موږ ځینې په پیسو باندې اخیستی دی دا زموږ دی او ورثه و انکار وکړه. نو من الذین استحقا د هغو کسانانو چې دعوه د حق کړې ده د ګواهانو علیهم په دوی باندې چې ورثه د مړي دي الاولیان هغه کسانان چې نږدې دي مړي ته یعنې د مړي ورثه به قسم کوي. فیقسمان بالله نو قسم به کوي په نوم د الله تعالی باندې او داسې قسم به کوي
لشهادتنا چې خامخا شهادت زمونږه. دلته مراد د شهادت نه قسم دی، دا زمونږ قسم، په قسم باندې هم کله اطلاق د شهادت کېږي. لشهادتنا چې خامخا دا قسم زمونږه احق ډیر په حق باندې دی او ډیر رښتونه دی، من شهادتهما د شهادت او د قسم د هغوی نه. هغوی په دروغ باندې قسم کړی دی. وما اعتدینا او مونږه زیاتی او تجاوز نه دی کړی د حق نه. په دې قسم خوړلو کې مونږ په دوی باندې زیاتی نه دی کړی چې مونږ دوی باندې تهمت وکړو او دروغ ورباندې ووایو. انا اذا لمن الظالمین، یقینا مونږ به په دې وخت کې که په دروغ باندې قسم کړی لمن الظالمین خامخا یو به د ظالمانو نه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دې دوه کسانانو ته قسم ورک، د ورثو د میت د مړي ورثو ته قسم ورک. ذالک دغه طریقه چې مخکې ذکر شوه، دغه دوباره د قسم رد کول ادنا دا ډیره زیاته نږدې کوونکې ده. اوس الله د دې خبرې حکمت ذکر کوي چې دې کې فایده څه ده. ذالک دغه د قسم واپس کول ورثو ته ادنا دا ډیر زیات نږدې کوونکې ده. ان یأتوا بالشهادة على وجهها، دې خبرې ته ان یأتوا چې راتلل به وکړي دا ګواهان، دا مخکیني ګواهان، بالشهادة په شهادت او په ګواهي باندې، على وجهها په خپل هغه صحیح طریقه باندې، یا خو د دې وجه نه چې د الله نه به یېرېږي، او یخافو یا د دې وجه نه چې یېرېږي به د دې خبرې نه ان ترد ایمان چې واپس کېدلی به شي قسمونه بعد ایمانهم وروسته د قسمونو د دوی نه، وروسته د دې نه چې دوی ته قسم ورکړی شوی دی دا قسم به واپس کېدلی شي ورثو د مړي ته. نو زموږ قسم به باطل شي. نو که موږ په دروغو باندې قسم وکړو نو بیا زموږ قسم به باطل شي، ځکه چې ورثو د میت ته به قسم ورکول کېږي. نو د دې ویرې نه به د اول نه صحیح شهادت کوي او په دروغو باندې به شهادت نه کوي. واتقوا الله، او تاسو ویرېږئ د الله تعالی نه په قسم کولو کې، په ګواهي کولو کې. تاسو دروغ مه وایه، خیانت مه کوئ. واسمعوا، او تاسو د الله تعالی خبره واورئ او د الله خبره تاسو ومنئ. والله لا يهدي القوم الفاسقين، او الله تعالی توفیق د هدایت نه ورکوي القوم الفاسقین، قوم نافرمانو او قوم فاسقانو ته. یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. په دې آیت کې الله تعالی د قیامت د ورځې حالات ذکر کوي. یو قسم تخفیف الله تعالی ذکر کوي. یوم یجمع الله الرسل، په هغه ورځ باندې چې راجمع به کړي الله تعالی ټول پیغمبران. فیقول ماذا اجبتم، نو الله تعالی به هغوی ته ووایي ماذا اجبتم، څه رقم اجابت شوی دی ستاسو، ستاسې امتونو ستاسې مقابل کې ستاسې څنګه اجابت کړی، آیا ستاسې خبره منلې ده او که نه ده منلې. د قیامت په ورځ به الله تعالی د پیغمبرانو نه هم پوښتنه کوي او الله تعالی به د امتیانو نه هم پوښتنه کوي. لکه سورة اعراف کې الله فرمایي فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. نو خامخا سوال به کوم زه، الله فرمایي موږ به سوال کوو الذین ارسل الیهم، د هغو امتونو نه چې پیغمبران هغو ته لېږل شوي دي، د هغو نه به الله پوښتنه کوي چې تاسې د الله د پیغمبرانو خبره څومره منلې ده. ولنسألن المرسلین، او خامخا د پیغمبرانو نه به موږ پوښتنه کوو، پیغمبرانو نه به الله د هغو د امتونو باره کې پوښتنه کوي چې ستاسې خبره یې څومره منلې ده. ماذا اجبتم، چې ستاسې اجابت څنګه شوی دی، آیا د امتونو ستاسې خبره منلې ده او که نه ده منلې. قالوا لا علم لنا، نو پیغمبران به الله تعالی ته ووایي لا علم لنا، نشته دی علم زموږ دپاره، د دوی په حالت باندې موږ ته تفصیلي علم نشته دی. انک انت علام الغیوب، یقینا یوازې ته علام الغیوب ډېر ښه عالم په ټولو غیبونو باندې. د پیغمبرانو په امتونو کې چې کوم خلک د پیغمبرانو په زمانه کې موجود و، اگر چې د هغو حالت خو دوی ته معلوم دی څه نه څه، لیکن پیغمبران به الله تعالی ته ووایي چې لا علم لنا، موږ ته د هغو باره کې علم نشته دی، یعنې تفصیلي علم موږ ته نشته دی. که موږ د هغو په ظاهر باندې علم ولرو، د هغو په باطن باندې موږ ته علم نشته دی. بل دا دی چې د هغو په راتلونکي باره کې موږ ته علم نشته دی چې هغو زموږ نه بعد څه کړي دي. لکه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو څه کسانان به حوض کوثر ته راځي او هغوی به د حوض کوثر نه منع شي. نو زه به الله تعالی ته ووایم چې اصحابي اصحابي، دا خو زما ملګري وه،
نو د الله د طرفه به ماته وویلی شي انک لا تدري ما احدثوا بعدک، ته په دې باندې نه پوهېږې چې هغوی ستا نه وروسته څه کړي دي. ملایک ورته وایي د الله د طرفه چې دوی ستا نه وروسته ستا د دین نقشه بدله کړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سحقا لمن غیر بعدي، هلاکت دی د هغه چا دپاره چې زما نه وروسته زما د دین نقشه بدله کړې ده، د هغو دپاره هلاکت دی. نو لا علم لنا، نشته علم زموږ دپاره، یو خو د هغو د باطن علم موږ ته نشته دی، بل دا دی چې د هغو د راتلونکي باره کې او د هغو د خاتمې باره کې موږ ته علم نشته دی. ځکه د الله د پیغمبر په صحابو په منځ کې خو داسې کسان هم وو چې هغوی ځان ته مسلمانان ویلې او صحابه نه وو، هغه منافقان وو. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، اوس الله تعالی په دې آیتونو کې د عیسی علیه السلام ذکر کوي او په عیسی علیه السلام باندې چې الله تعالی کوم نعمتونه کړي دي الله ورته هغه نعمتونه یادوي. بیا وروسته الله تعالی دا خبره ذکر کوي چې د قیامت په ورځ به الله تعالی د عیسی علیه السلام نه پوښتنه وکړي چې د خلکو ته تا دا امر کړی و چې تاسې زما عبادت وکړئ او زما د مور عبادت وکړئ. اگر چې الله په دې باندې خبر دی چې عیسی علیه السلام دا خبره نه ده کړې ورته، لیکن د نسواراو د توبیخ لپاره به الله تعالی د عیسی علیه السلام نه پوښتنه کوي. دا مخکې آیت کې چې دا ذکر شو چې الله د پیغمبرانو نه پوښتنه کوي، د پیغمبرانو نه پوښتنه الله تعالی دې لپاره کوي چې الله تعالی امتونه تهدیدوي، د امتونو د توبیخ لپاره الله د هغو نه پوښتنه کوي. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، کله چې به ووایي الله تعالی د قیامت په ورځ باندې یا عیسی ابن مریم، ای عیسی زوی د مریم، انت قلت للناس، آیا تا ویلي و خلکو ته، اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتي علیک، یاد که نعمتونه زما علیک په تا باندې، وعلى والدتک، او ستا په مور باندې چې ما په تا باندې څومره نعمتونه کړي وو او ستا په مور باندې مې څومره نعمتونه کړي وو. دا نعمتونه یاد که او د دې نعمتونو شکر ادا که. یو نعمت دا و اذ ایدتک بروح القدس، کله چې ما ستا تایید کړی و او ته مې مضبوط کړی وې بروح القدس، په روح پاک سره چې هغه جبریل علیه السلام دی. جبریل علیه السلام به د عیسی علیه السلام سره ګرځېده او د هغه حفاظت به یې کوو. تکلم الناس فی المهد وکهلا، او تا خبرې کولې د خلکو سره فی المهد، په زانګو کې او د مور په غیږ کې، یعنې کله چې ته ماشوم وې، وکهلا، او په پاخه عمر کې. دا د الله نعمت و چې تا په ماشومتوب کې او په پاخه عمر کې د خلکو سره خبرې کولې. د مور په غیږ کې عیسی علیه السلام د خلکو سره خبرې کولې او خبرې دا وې چې قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، لکه سورة مریم کې الله دا خبرې ذکر کړي دي چې زه د الله تعالی بنده یم. آتانی الکتاب، الله تعالی به ما ته کتاب راکوي. وجعلنی نبیا، او الله تعالی به ما ګرځوي خپل پیغمبر. وکهلا، او خبرې کولې تا د خلکو سره په زمانې د کهولت کې. کهولت یعنې پاخه عمر کې د 40 کال نه وروسته کوم عمر چې هغه ته کهولت وایي. او دې کې اشاره دې خبرې ده چې عیسی علیه السلام به د قیامت نه مخکې راکوزېږي، ځکه چې عیسی علیه السلام اسمانونو ته د کهولت د عمر نه مخکې پورته شوی دی. وإذ علمتک الکتاب، او یاد که دا نعمت کله چې تعلیم درکړی و ما تا ته الکتاب، د کتاب، والحکمت، او د حکمت. مراد د کتاب نه قرآن دی، مراد د حکمت نه حدیث دی. والتورات والانجیل، او د تورات و انجیل. مراد د کتاب نه قرآن دی، مراد د حکمت نه احادیث دی. او څوک وایي چې مراد د کتاب نه لیکل دي، مراد د حکمت نه د حکمت او د پوهې خبرې دي. عیسی علیه السلام به چې کله د اسمانونو راکوزېږي نو په قرآن و حدیث به فیصله کوي. وإذ تخلق من الطین کهیئة الطیر، اوس الله د عیسی علیه السلام معجزات ذکر کوي چې په دې معجزاتو کې ته الله ته محتاج وي، او دا هم د الله نعمت ته په تا باندې دا معجزات الله درکړي وو، او په دې ټولو کې ته الله ته محتاج وي. وإذ تخلق من الطین، او کله چې به جوړاو ته من الطین د خټې نه کهیئة الطیر، په شان ته د شکل د مرغه، بإذنی، زما په اذن باندې، فتنفخ فیها، نو پوکی به کوو تا په هغې کې، فتکون طیرا بإذنی، نو شو به هغه مرغه الوتونکی، بإذنی، زما په اذن باندې او زما په ارادې باندې. په دې ټولو خبرو کې الله تعالی دا ذکر کوي چې بإذنی، زما په اذن باندې، ځکه چې نسواراو به
د عیسی علیه السلام په خوارقو باندې په دې معجزاتو باندې به استدلال کوو چې عیسی علیاذ بالله یا د الله زوی دی یا الله دی. عیسی ته به معبود ویلې، اله به ورته ویلې، ځکه چې داسې کارونه کول چې هغه عام انسانان نشي کولی. نو دلته الله دا خبره ذکر کوي چې دا ټول کارونه د الله په اذن باندې وه. دا خپله د عیسی علیه السلام کمال نه وه. په دې ټولو شیانو کې عیسی الله ته محتاج وه. وتبرئ الاکمه والابرص باذني، او جوړاو به ته الاکمه هغه نابینا چې هغه د مور نه نابینا پیدا شوی، والابرص او د برګي مرض والا، د فیس مرض والا، باذني زما په اذن باندې. دا د نابینا چې د مور نابینا پیدا شوی او د فیس مرض والا، د دې علاج به چا نشو کولی. دا د عیسی علیه السلام معجزه وه چې په هغو باندې به لاس راکش کړي نو الله به هغه ته شفا ورکړه، الله به روغې سترګې ورکړي، او برګي مرض والا ته به الله تعالی ښایسته څرمن ورکړه. نو دا ټول د الله په اذن باندې. وإذ تخرج الموتى، او کله چې به رایستل تا مړي د قبرونو نه، ژوندي به دې راویستل، باذني زما په اذن باندې. عیسی علیه السلام به ورته وویل چې قم باذن الله، د الله تعالی په اذن باندې راپورته شه، نو هغه به الله ژوندی کړ. په دې ټولو شیانو کې الله فرمایي چې باذني، دا ټول شیان تا زما په اذن کول. نو په دې معجزاتو کې هم ته الله ته محتاج وي. وإذ کففت بني اسرائیل عنک، او کله چې بند کړم بني اسرائیل عنک ستانه، کله چې هغو ستا د قتل اراده وکړه. لکه مخکې سورت آل عمران کې دا خبره تېره شوې وه چې بني اسرائیلو د عیسی علیه السلام د قتل کوشش وکړه، لیکن الله تعالی د عیسی علیه السلام حفاظت وکړه. عیسی علیه السلام الله تعالی د هغو نه بچ کړه، اسمانو ته یې پورته کړه. اذ جئتهم بالبینات، کله چې تا راتلل وکړه دوی ته په معجزاتو سره. فقال الذین کفروا منهم، نو ویلې هغو کسانانو چې کافرانو د دوی نه، ان هذا، نه دي دغه څه چې تا راوړي دي، د عیسی علیه السلام معجزاتو ته اشاره کوله، الا سحر مبین، مگر سحر دی ښکاره. د دې په ځای باندې چې د عیسی علیه السلام د معجزاتو نه متاثره شي او ایمان راوړي، هغو ته سحر وویل چې دا سحر دی. یو قرائت کې الا ساحر مبین، نو بیا معنا دا ده چې نه دی دا عیسی الا ساحر مبین، مگر ساحر دی ښکاره ساحر. د دې په ځای باندې چې معجزات د وجې نه هغوی د عیسی علیه السلام رسالت ومني، هغه ته ساحر ویلې. وإذ أوحیت إلى الحواریین، دلته الله تعالی بل نعمت ذکر کوي په عیسی علیه السلام باندې. الله تعالی دا خبره ذکر کوي چې ما ستا دپاره ملګري پیدا کړه، د ملګرو په پیدا کېدلو کې ته ما ته محتاج وې. د حواریونو په زړه کې ما دا خبره واچوله چې هغه ستا تابعداري وکړي. وإذ أوحیت إلى الحواریین، او کله چې الهام وکما إلى الحواریین، حواریونو ته، حواریین د عیسی علیه السلام هغه مخلص ملګري، د هغو په زړه کې الله تعالی دا خبره واچوله. نو دا د الله احسان دی چې تا ته داسې مخلص ملګري پیدا کړه. وإذ أوحیت إلى الحواریین، او کله چې ما الهام وکړه حواریینو ته، ان آمنوا بي وبرسولي، چې تاسو ایمان راوړئ په ما باندې، وبرسولي، او زما په پیغمبر باندې. قالوا آمنا، نو وویلو دوی آمنا، موږ ایمان راوړی دی. واشهد بأننا مسلمون، او ته ګواه اوسېږه په دې باندې بأننا مسلمون، چې یقینا موږ مسلمانان یو. ایمان هم راوړی په زړه کې او په ظاهر کې هم منقاد یو موږ. اذ قال الحواریون عیسی ابن مریم، اوس دلته الله تعالی بل نعمت ذکر کوي په عیسی علیه السلام باندې. یو خو مې تا ته ملګري پیدا کړه، حواریین هغو ستا مرسته وکړه په دعوت کې، او بل دغه د مایدې معجزه الله ذکر کوي. اذ قال الحواریون، کله چې وویل حواریونو یا عیسی ابن مریم، ای عیسی زوی د مریم، هل یستطیع ربک، آیا کولی شي ستا رب ان ينزل علینا مائدة من السماء، چې نازل کړي په موږ باندې مائدة دسترخوان، من السماء د اسمان د طرفنا. قال اتقوا الله، وویل عیسی علیه السلام دوی ته تاسو ویرېږئ د الله تعالی نه، ان کنتم مؤمنین، که چېرته یاستئ تاسو مؤمنان. هل یستطیع ربک، دلته سوال دی چې حواریین خو د عیسی علیه السلام مخلص ملګري وو، هغه واقعي مؤمنان وو، نو دوی څنګه دا خبره کوي چې هل یستطیع ربک، آیا ستا رب دا کولی شي؟ د الله تعالی په قدرت کې خو شک کول کفر دی. نو دلته مفسرینو مختلف توجیهات کړي دي. یا خدا دی چې هل
یستطیع ربک د دې معنا دا ده یستطیع په معنا د یطیع باندې، یعنی آیا ستا رب دا خبره مني زمونږه؟ که ته د الله تعالی نه سوال وکړې آیا الله تعالی ستا اجابت کوي؟ الله تعالی ستا دا خبره مني چې دا دسترخوان نازل کړي؟ لکه په عربي کې د اجابه او د استجابه معنا یوه ده. دغه سین حمزه و سین او تا دا کله استجابه کله د باب استفعال کله د باب افعال په معنا باندې استعمالیږي. فاستجاب لهم ربهم یعنی اجاب لهم ربهم. نو دلته هم یستطیع په معنا د یطیع باندې ده، باب استفعال په معنا د باب افعال دی. یعنی آیا ستا رب ستا دا خبره مني چې ته مایده ځینې وغواړې او مایده نازل کړي، دسترخوان نازل کړي؟ او چا دا خبره کړې ده چې دا خبره هغو د جهل د وجې نه وکړه، او په جهل باندې جهل یو عذر دی د تکفیر دپاره، اگر چې د الله په قدرت کې شک کول دا کفر دی، لیکن یو څوک چې جاهل دی نو په دې باندې نه کافر کېږي. دا جهل د تکفیر دپاره یو مانع دی چې یو څوک د الله تعالی په بعضې صفاتو باندې نه پوهېږي نو د جهل د وجې نه کافر کېږي نه. قال اتقوا الله، وویل عیسی علیه السلام دوی ته اتقوا الله تاسو ویرېږئ د الله تعالی نه، یعنې د الله تعالی په قدرت کې شک مه کوئ، یا اتقوا الله تاسو ویرېږئ د الله تعالی نه. او داسې معجزات مه غواړئ تاسې، ځکه داسې معجزات که تاسې وغواړئ او بیا وروسته تاسې کفر وکړئ نو الله تعالی سخت عذاب درکوي، لکه وروسته دا خبره ذکر کېږي. تاسې د الله نه ویرېږئ ان کنتم مؤمنین که تاسو یاستئ مؤمنان. قالوا نريد ان ناكل منها، نو وویلې حواریینو نريد ان ناكل منها، موږ غواړو ان ناكل منها چې خوراک وکړو موږ د دې دسترخوان نه. یو خو دا دی چې موږ وږي یاستو محتاج یو، نو زموږ مقصد دا دی چې دې نه خوراک وکړو، یا دا دی چې د دې مبارک خوراک د وجې نه موږ تبرک حاصل کړو. وتطمئن قلوبنا، او بل مقصد هم دا دی چې تطمئن قلوبنا چې لا پسې زیات مطمئن شي زموږ زړونه، زموږ په ایمان کې زیادت پیدا شي، زموږ د الله په قدرت کې دا شک نشته دی، او موږ غواړو چې په دې باندې خپل ایمان زیات کړو، لکه ابراهیم علیه السلام چې دا خبره کړې وه ولکن لیطمئن قلبي ونعلم ان قد صدقتنا، او دې لپاره چې موږ په دې باندې ښه پوه شو ان قد صدقتنا چې تا موږ ته رښتیا ویلي دي چې ته د الله پیغمبر یې، چې زموږ ایمان او یقین په دې خبره باندې زیات شي. دا منه ونکون علیها من الشاهدین، او بل دې لپاره چې شو موږ علیها په دې مائده باندې من الشاهدین د شهادت کوونکو نه، وروسته خلکو ته موږ د دې ګواهي ورکړو چې موږ دغه معجزه په خپلو سترګو لیدلې ده. قال عیسی ابن مریم، نو کله چې عیسی علیه السلام په دې باندې پوه شو چې دوی مقصد ښه مقصد دی او دا مطالبه په غلط مقصد باندې نه کوي، نو عیسی علیه السلام د الله نه دعا وغوښتله. قال عیسی ابن مریم، وویل عیسی زوی د مریم اللهم ربنا، یا الله تعالی ربنا رب زمونږ، انزل علینا مائده من السماء، را نازل کړي په موږ باندې مائده من السماء دسترخوان د اسمان د طرف نه، تکون لنا عیدا چې هغه شي زموږ دپاره اختر د خوشحالۍ ورځ، لاولنا و آخرنا د اول خلکو زموږ دپاره و آخرنا او د وروستنیو خلکو دپاره، دا زموږ د اول او د آخر خلکو دپاره دا د خوشحالۍ ورځ وګرځي چې موږ د دې ورځې تعظیم وکړو او په دې ورځ کې موږ ستا عبادت وکړو. و آیة منک، او دا نښه شي ستا د طرف نه زموږ دپاره یو نښه شي ستا په قدرت باندې او زما په پیغمبرۍ باندې. ورزقنا، او روزي راکړې موږ ته، وانت خیر الرازقین، او ته غوره د روزي ورکوونکو نه یې. روزي ورکوونکی خو یوازې الله تعالی دی. د مخلوقاتو روزي ورکول دا معنی چې هغوی په عالم د اسبابو کې اسباب د روزي بعضې کسان یو بل ته فراهم کوي، کنه اصل کې روزي ورکوونکی خو یوازې الله تعالی دی. ورزقنا، او روزي راکړې موږ ته، وانت خیر الرازقین، او ته غوره د روزي ورکوونکو نه یې. قال الله، وویل الله تعالی، الله د عیسی علیه السلام دعا قبول کړه. قال الله، وویل الله تعالی، انی منزلها علیکم، یقینا زه نازلونکی یم د دې مائدې په تاسو باندې. فمن یکفر بعد منکم، نو هغه څوک چې کفر وکړي بعد وروسته د دې نه منکم ستاسو نه، فانی اعذبه عذابا، یقینا زه عذاب ورکوم هغه ته داسې عذاب
لا اعذبه چې عذاب نه ورکوم هغسې عذاب احدا من العالمین هیڅ چاته هیڅ یو کس ته من العالمین د مخلوقاتونه زه دا مائده نازلوم الله ورته وفرمایل که بیا هم چا کفر وکړه نو داسې عذاب به ورته ورکړم چې داسې عذاب به مې هیڅ چاته نه وي ورکړی. بیا په دې خبره کې د علماو اختلاف دی چې آیا دا مائده نازل شو که نازل نه شوله. نو امام مجاهد او حسن بصري رحمت الله علیهما هغوی وایي چې مائده نه ده نازل شوې. کله چې الله دا خبره ورته وکړه که تاسې په دې باندې کفر وکړه نو سخت عذاب به درکړم، بیا دوی د دې خپلې خبرې نه په شا شوه، دا مطالبه یې بیا ونه کړه، وایي نه غواړو. لیکن صحیح خبره چې اکثر مفسرین وایي هغه دا ده چې دا مائده نازل شوې ده، دا نازل شوې ده او د عمار بن یاسر نه نقل دی، یو روایت نقل کړی دی چې ډوډۍ او غوښه به الله نازلوله او الله ورته دا امر کړی و چې تاسې به په دې کې خیانت نه کوئ، تاسې به پټوئ نه، ذخیره کوئ به نه، ناشکري به نه کوئ. په دې کې بعضې کسانو ناشکري شروع کړه نو الله تعالی مسخه کړه او دا نازل شوې ده. صحیح خبره دغه ده. ځکه دلته الله تعالی وعده کړي. ابن جریر طبري رحمت الله علیه وایي چې ځکه چې الله تعالی وعده کړې ده انی منزلها علیکم، یقینا زه نازلونکی یم د دې مائدې په تاسې باندې. او الله تعالی چې د کوم شي وعده وکړي الله خپله وعده خامخا پوره کوي. وإذ قال الله یا عیسی ابن مریم، اوس وروسته د دې نه چې الله تعالی خپل نعمتونه ذکر کړي په عیسی علیه السلام باندې چې دا نعمتونه ما په تا باندې کړي وو. د قیامت د ورځې حالات الله ذکر کوي چې قیامت کې به الله تعالی عیسی علیه السلام ته بیا ووایي چې سره د دومره نعمتونو نه تا دې خلکو ته دا خبره کړې وه چې زما عبادت وکړئ، زما د مور عبادت وکړئ. اگر چې الله په دې خبر دی چې عیسی علیه السلام دا خبره نه ده کړې، لیکن د نسواراو د توبیخ دپاره به الله تعالی عیسی علیه السلام ته دا خبره کوي. وإذ قال الله، او کله چې به ووایي الله تعالی د قیامت په ورځ باندې یا عیسی ابن مریم، ای عیسی زوی د مریم، اانت قلت للناس، آیا تا ویلو خلکو ته اتخذوني چې ونیسئ تاسې ما و امي او زما مور الهین من دون الله، دوه معبودان ما سوا د الله تعالی نه، ای دا خبره تا دې خلکو ته کړې وه. قال سبحانک، نو عیسی علیه السلام به الله تعالی ته ووایي سبحانک، الله تعالی پاک ته د دې خبرې نه چې تا سره دې څوک شریک وګرځول شي. ما یکون لی، مناسب نه ده زما دپاره او جایز نه ده زما دپاره ان اقوله چې ووایم زه ما لیس لی بحق، هغه خبره چې هغه زما دپاره حق نه ده. بندګي او عبادت خو یوازې د الله حق دی، نو دا خبره خو زما دپاره بالکل صحیح نه ده چې زه دې خپلې بندګۍ ته څوک دعوت کړمه یا د بل چا بندګۍ ته څوک دعوت کړمه. ځکه د پیغمبرانو مقصد دا دی، پیغمبران الله دې لپاره رالیږي چې خلک د مخلوق د بندګۍ نه د الله بندګۍ ته راوبلي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله فرمایي چې ما په هر امت کې پیغمبر لېږلی دی او هر پیغمبر ته الله د دوه خبرو امر کړی دی، ان اعبدوا الله، تاسې یوازې د الله عبادت وکړئ، واجتنبوا الطاغوت، او تاسې د طاغوت د عبادت نه ځان وساتئ. د هر پیغمبر د رالېږلو مقصد د الله توحید ته دعوت دی. ان كنت قلته، کچیرته یم زه، ان كنت قلته، کچیرته ما دا خبره کړي یا الله تعالی، فقد علمته، نو یقینا ته به په دې باندې عالم وي. تعلم ما فی نفسي، ځکه چې ته عالم یې، پوهېږې ته ما فی نفسي، په هغه خبرو باندې چې زه پټوم په خپل زړه کې. ولا اعلم ما فی نفسک، او زه نه پوهېږم په هغه څه باندې چې ستا په نفس کې دي. د الله نفس ته د الله د صفاتو نه دی، کما یلیق بشانه. الله ته خو زما په ټولو پټو خبرو باندې خبر یې، نو که دا خبره ما دوی ته کړي ته به ور باندې خبر وې که نه. انک انت علام الغیوب، یقینا ته انت علام الغیوب، یوازې ته عالم، ښه عالم په ټولو غیبونو باندې. ښه نو ته ما څه خبره کړې ورته؟ ما قلت لهم، ما نه دي ویلي دوی ته، الا ما امرتنی به، مگر هغه څه امرتنی چې امر کړی تا ما ته به په هغه خبره باندې. ما صرف دوی ته هغه خبره کړې د کومې خبرې چې تا ما ته امر کړی و، د کومې خبرې دپاره چې الله ټول پیغمبران رالیږلي دي، هغه دا خبره ده. ان اعبدوا الله، چې تاسې یوازې د الله عبادت وکړئ. ربي و ربکم، هغه الله تعالی چې هغه زما رب دی او ستاسو رب دی. وکنت علیهم شهیدا، او ومه زه په دوی باندې شهیدا، خبردار او مراقبت کوونکی د هغو په اعمالو باندې. ما دمت فیهم،
تر څو چې زه موجود وم د دوی په مابین کې. فلما توفیتني نو کله چې زه تا پوره واخیستلمه، یعنې تا زه مکمل اسمانو ته پورته کړمه، روحا او جسما. دلته مراد د توفیتني نه دا نه ده چې وفات شوی دی، لکه توفی په قرآن کریم کې په مختلفو معناګانو کې باندې استعمالیږي. دلته مراد د توفی نه کله چې زه تا پوره واخیستلمه، روحا او جسما د اسمانو ته پورته کړمه. كنت انت الرقیب علیهم، نو وې ته یا الله تعالی انت الرقیب علیهم، یوازې ته مراقبت کوونکی په دوی باندې، د دوی په اعمالو باندې. وانت على كل شيء شهید، او ته په هر څه باندې خبردار یې. ان تعذبهم فانهم عبادك، نو عیسی علیه السلام به د دې خلکو حالت الله ته تفویض کړي، الله ته به وسپاري چې الله ته پوهېږي او دوی پوهېږي. ان تعذبهم، که ته عذاب ورکوې دوی ته، یعنې هغو کسانانو ته چې په دې کفر او شرک باندې پاتې دي، فانهم عبادک، نو یقینا هغوی ستا بندګان دي، او ته د هغو مالک یې، ته د هغو خالق یې، او ته چې د دوی باره کې هر تصرف کوې تا باندې څوک اعتراض نشي کولی. وان تغفر لهم، او که ته بخښنه کوې دوی ته، فانک انت العزیز الحکیم، اگر چې مشرک ته خو الله تعالی بخښنه نه کوي، خو که ته ورته بخښنه کوې ته خو کولی شي چې بخښنه ورته وکړي. اگر چې د الله طریقه دا ده، د الله سنت دا دی چې مشرک ته الله بخښنه نه کوي. یا وان تغفر لهم، که ته بخښنه کوې په دوی کې هغه کسانانو ته چې هغه ایمان راوړی دی، کوم کسانان چې په کفر پاتې شي که هغو ته عذاب ورکوي نو هغه ستا بندګان دي، ته عذاب ورکولی شي، تا باندې څوک اعتراض نشي کولی. وان تغفر لهم، او که ته بخښنه کوې دوی ته، یعنې هغو کسانانو ته چې دوی کې چا ایمان راوړی دی. فانک انت العزیز الحکیم، نو یقینا ته العزیز زورور، الحکیم حکمتونه والی. یا د عامو کسانو باره کې وایي که ته ورته بخښنه کوې بخښنه هم ورته کولی شي، ځکه ته زورور ذات او حکمتونه والی. لیکن د الله سنتو طریقه دا ده چې مشرک ته الله بخښنه نه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوه شپه په تهجد کې ټوله شپه هم دغه آیت لوسته، او دا آیت به یې ولوسته، بیا به رکوع ته لاړه، بیا به د آیت لوسته رکوع ته به لاړه او ژړلې، ټوله شپه یې د آیت ولوسته. قال الله، ویلی دی الله تعالی، قال الله، الله تعالی ویلی دی، او الله به د قیامت پر ورځ باندې هم وایي. دا قاله اگر چې د ماضي صیغه ده، خو ماضي کله د مضارع په معنا کې استعمالیږي، د دې وجه نه چې یو شی چې ډېر یقیني لکه واقع شوي شي، نو ځکه په صیغې د ماضي باندې ذکر کېږي، نو الله به ووایي د قیامت پر ورځ باندې. او الله تعالی اوس هم وایي، قال الله، الله تعالی فرمایي، هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، هذا دغه د قیامت ورځ، یوم هغه ورځ ده، ينفع الصادقین چې فایده ورکوي، الصادقین رښتونو خلکو ته، صدقهم رښتیا ویل د دوی. کومو کسانان چې په دنیا کې رښتیا ویلي دي، د هغو رښتیا ویل به په دې ورځ باندې هغوی ته فایده ورکوي. رښتیا ویل دا دی چې په عقیده کې رښتیا ویلي، چا چې یوازې د الله بندګي کړي، ځکه یوازې الله معبود دی، چا چې یوازې الله معبود ګڼلی دا صادقین دي. او چا چې د الله پیغمبران، اولیاء، بزرګان او د الله مخلوق معبود ګرځولی، دا دروغجن انسانان دي، ځکه د الله مخلوقات هیڅوک د عبادت مستحق نه دي. او دارنګه عام صدق هم په قول کې، هم په فعل کې، او هم په عقیده کې، چې څوک رښتونی دي نو د هغو رښتیا ویل به دوی ته فایده ورکړي. لهم جنات تجري من تحتها الانهار، ای به د دوی دپاره جنتونه، تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د هغو نه، الانهار نهرونه، خالدین فیها همیشه به یې په دې جنتونو کې ابدا همیشه دپاره. رضی الله عنهم، راضي به الله تعالی د هغوی نه، ورضوا عنه، او راضي به دوی د الله تعالی نه. ذلك الفوز العظیم، همدغه کامیابی لویه ده. لله ملک السماوات والارض وما فيهن، د صورت په آخر کې الله تعالی د توحید دلیل ذکر کوي چې عیسی علیه السلام، مریم، نور پیغمبران، اولیاء، بزرگان، دا هیڅوک د عبادت مستحق نه دي او معبودان نشي کېدلی، ځکه د اسمانونو د ځمکې د ټول نظام پاچا یوازې الله تعالی دی، یوازې الله تعالی دا د عبادت مستحق دی. لله ملک السماوات والارض، خاص د الله تعالی دپاره ده پاچایي د اسمانونو او د ځمکې، وما فيهن، او هغه چې په دې اسمانونو او ځمکې کې دي، دا ټول د الله تعالی مملوک دي، د دې ټولو پاچا یوازې الله تعالی دی. وهو على كل شيء قدیر، او دا الله تعالی په هر څه باندې ډېر زیات قدرت لرونکی دی.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.